السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. زه میراج الدین شینواری یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو ته دا طریقه دروښیم، نوی میسنجر یا اپډیټ میسنجر چې په دې کې کوم اپشن اضافه شوی دی او نوی میسنجر کې کوم اپشن دی. او نو دوستان، تاسو کولی شئ چې نوی میسنجر یا موږ تاسو میسنجر له دغه میسنجر موږ تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړو او په دې میسنجر کې یوازې یو نوی اپشن اضافه شوی دی. نو دوستانو، په نن ویډیو کې تاسو ته همدا طریقه درښیم. نو هر څه نه مخکې دوستانو، که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست او تاسو څه هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو په ډېر زیات رقم باندې هیله کوم دوستانو د ویډیو په سره خط باندې کې سبسکرایب مې تاسو کلیک وکړئ دوستانو. او په خوا کې کوم بیل نشان چې راوځي په هغه باندې کلیک وکړئ او په حال باندې کلیک وکړئ دوستانو. په دې سره به زموږ هر یوه نوی ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. نو راځو دوستانو ویډیو شروع کوو. نو دوستانو، دې لپاره به تاسو ځان دپاره به دغه نوی میسنجر یا نوی دغه شین میسنجر دوستان تاسو ته ښکاري، دغه میسنجر به تاسو ځان لپاره له پلی سټور څخه میسنجر به سرچ کړئ پلی سټور کې او دغه میسنجر به تاسو ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. چې کله هم دا میسنجر تاسو له ځان لپاره ډاونلوډ کړئ، ګورئ دوستانو په دې میسنجر کې نوي څه اضافه شوي دي، یوازې نوی یو اپشن اضافه شوی، نور هر څه چې دی په دې میسنجر کې زاړه دي. نو د دې لپاره که تاسو دلته کلیک وکړئ، ګورئ دوستانو موږ تاسو دلته کلیک وکړو. چې کله موږ تاسو دلته کلیک وکړو، نهي وروسته موږ تاسو ته داسې سهار راوړي. ګورئ دوستانو موږ تاسو کتلی شو. کله چې موږ تاسو دلته کلیک وکړو، نو دوستانو دلته موږ تاسو ته ښکاري په دې ځای کې کله موږ تاسو کلیک وکړو، ګورئ دوستانو په دې ځای کې موږ تاسو کله کلیک وکړو، نو دلته یې لیکلي دي چې بلاک اکاونټس. دلته دوستانو موږ تاسو ته هغه اکاونټونه وښي، کوم اکاونټونه چې موږ تاسو په میسنجر کې بلاک کړي وي. موږ تاسو چې یو کس په فیسبوک آی ډي لخوا بلاک کړو، یعنې هغه سره میسج هر څه بلاک شي. خو که موږ تاسو یو کس په میسنجر کې بلاک کړو، نو موږ تاسو به چې مخکې یو کس په میسنجر کې بلاک کړو، نو هغه کس به چې دی بیا به هغه پسې مونږ ګرځېدو په میسج کې به هم کله په میسج کې پیدا کړه، هغه باندې به هم کلیک وکړو، نو په اسانۍ سره به هغه کس مونږ بیا چې دی بلاک نه ویستو. خو اوس دغه اپشن چې میسنجر ځان سره اضافه کړی دی، نو بلاک اکاونټ، نو موږ تاسو په دې باندې موږ تاسو کلیک وکړو، نو موږ تاسو دلته راوځي بلاک او کوم اکاونټونه چې موږ تاسو میسنجر کې بلاک کړي دي، موږ تاسو ته هغه اکاونټونه راوځي. یعنې دغه اکاونټونه چې دی ما ځان سره په میسنجر کې بلاک کړي دي، نو زه کولی شم دوی باندې کلیک وکړم او دوی ته میسج وکړم. په نوي میسنجر کې همدا یو څه دی، یوازې رنګ یې تغیر شوی دی د نوي میسنجر او دا اپشن اضافه شوی. نو هر څه په نوي میسنجر کې هماغه زاړه شیان دي، نور کې هیڅ نوی شی نه دی اضافه شوی، یوازې رنګ یې چینج شوی دی، رنګ یې تغیر کړی دی. که موږ تاسو دلته راشو پیپل ته راشو، په پیپل باندې موږ تاسو کلیک وکړو، نو دلته دوستانو موږ تاسو یو بل اپشن تاسو ته هم دروښیم تر څو تاسو پوه شئ. چې کله موږ تاسو دلته کلیک وکړو، موږ تاسو لاندې راشو، نو دلته موږ تاسو په دې اپشن باندې موږ تاسو کلیک وکړو. چې کله موږ تاسو کلیک وکړو دوستانو، دا به تاسو آف کړئ. یعنې چې کله تاسو دا آف کړ، ګوره دوستانو تاسو به دا آف کړئ. چې کله مو دا اپشن آف کړ، نو موږ تاسو چې دی موږ تاسو په میسنجر کې هېڅوک داسې نشي لیدلی چې دغه کس مثلا آنلاین دی، یعنې هر څوک به دا ګمان کوي دا کس چې دی آفلاین دی. نو دوستانو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې نوی میسنجر ځان لپاره انسټال کړئ. نوی میسنجر یوازې رنګ چینج شوی دی، ګوره دوستانو یوازې رنګ چې دی چینج شوی دی، نور کوم تغییر او یو اپشن تغییر دی پکې هغه کې راغلی، نور کوم تغییر نه دی پکې راغلی. نو په دې هیله دوستانو چې ویډیو مو را سره خوښه شوي.